هغه چا چې تر ډېرو تر ټولو زیات موږ ته غلامان ویل هغوی په همغه تیاره کې کېناستل لاړل اسلام آباد ته د شاه محمود قریشي مخې ته ودرېدل وایي بهت بهت شکریه. هغه څوک چې موږ د امریکایانو غلامان بولي 20 کاله د امریکا په ګنډه کې سر کته کړی و له همغه ګنډې نه یې رزق خوړه. حتی د امریکایانو د ګوره زه هغه افغان ته هیڅ کله افغان نه وایم، هغه مسلمان ته هیڅ کله مسلمان نه وایم چې زما په عقیده یو څوک غلام او بیا د هغه غلامي منم. د غلام غلامي باید څوک ونه کړي، د غلام په وړاندې ودرېږي. ګوره اسلامي امارت که غلامي کولی د امریکایانو به یې کړې وای. زه بار بار دا خبره کوم، اسلامي امارت که غلامي کړې وای د انګلیس غلامي به یې کړې وای، اسلامي امارت که غلامي کړې وای د روسانو غلامي به یې کړې وای. د داسې یو طاقت غلامي یو څوک کوي چې کم از کم هغه بینک اکاونټ کې خو یو څه پیسې ولري. دا څه رقم غلام ده چې د هغه چا غلامي کوي چې اصلا پیسه یې ارزښت نه لري. تر موږ ټیټ خلک دي. زه درته وایم که د پاکستان غلامان یم تاسو یاستئ، د پی آی ای چارچر شوې تیاره تاسو ته راغله، نیمه کابینه مو هغه چا چې تر ډېرو تر ټولو زیات موږ ته غلامان ویل هغوی په همغه تیاره کې کېناستل لاړل اسلام آباد ته د شاه محمود قریشي مخې ته ودرېدل وایي بهت بهت شکریه. هغه څوک چې موږ د امریکایانو غلامان بولي 20 کاله د امریکا په ګنډه کې سر کته کړی و له همغه ګنډې نه یې رزق خوړه. حتی د امریکایانو د پارو په ویستلو کې دومره پیسې پیدا کړې د پارلمان ریاست ته یې ځان ورسوه. ګوره لنډغر راجیګ سول هغه څوک چې د دفاع وزارت د پچو په قرارداد کې میلیونونه ډالر هایف او مایل کړل. هغه خلک چې د امریکایانو نه په تریلیونونو ډالر اخیسته همدغه صالح به چغې وهلې چې در هلمند القاعده است. ما القاعده را کشتم. ګوره هلته په قطر کې مذاکرات روانو، دوی د القاعدې خبرې کولې چې یعنې القاعده دلته شته، امریکایان اوس طالب سره ډیل کوي، طالب سره د القاعده په نامه باندې چې چیرته به دوی کس ووژه وایي دا القاعده ده. دوی تر آخري سلګیه پورې د امریکا له ګنډې نه سر راونه ویسته. دوی تر آخري سلګیه پورې د امریکا په ګنډه کې خپل رزق کته د قدرت په نشه کې ډوبو. د افغانانو له حالت نه نو خبر چې دلته د برازي 1500 افغانان وژل کیږي. دا هماغه خلک دي چې کله د امریکا له ګنډې نه سر راوویسته چې کته طالب د کابل په چک پاینټونو کې ورته ولاړو. دوی د امریکایانو په ګنډه کې سر دومره غرق نه نویستلی و چې طالب ارګ ته ننوته، دوی په دې خبر نه و چې طالب چیرته ده. همدا به یې ویل چې هله سکاټ میلر ده او جو بایډن ده. د ورځې 15 خطونه به امریکایانو ته لیږل چې طالبان تورستان دي، که طالبان په حکومت کې راغله له اروپا به ټوله د پوډرو د اپینو په سمندر باندې لاهو شي. د طالب کال د حکومت پوره کیږي نه دا چې مواد مخدر ختم کړل، کښت او کار باندې بندیز ولګوه. دوی به ویل چې په افغانستان کې د 21 ډلې دي چې د نظام په وړاندې جنګیږي د طالب په شمول باندې. زه دا وایم چې د طالب له جنګي ډلې نه بغیر دلته دا نورې ډلې څه شولې؟ دا 20 ډلې داعش ته د امریکایانو پروژه او امریکایانو تمویلوله، امریکایانو راوسته، دلته علما ذبح کړل، په شهادت یې ورسول، دلته د کلي سپین ږیري په بمونو والوځول. نن لنډغر له همغه داعش سره تړون کړی ده. زه دا وایم که تاسو وحشت نه وای کړی، که تاسو ظلم نه وای کړی، که تاسو دلته له افغانانو سره د افغانانو په ناموس او د افغانانو په عزت او په مال باندې تجاوز نه وای کړی، نن ضرورت د دې څه پېښېده چې طالب له یو زنګ وهلي ټوپک سره راغی ارګ ته ننوته او د تا د 15 میلیارده ډالرو په اندازه اصلحې درنه ونیولې. هغه زنګ وهلی ټوپک ډېر قوي و، که د تا B-52 د امریکا او د ناټو ځواک ډېر قوي و، خو ته دا ملت ریجیکټ کړلې، دا ملت اګنور کړلې. دا ملت کې د دومره ځای نه درلوده چې د امریکایانو له تلو وروسته راسې دلته په دې ملت کې شپه تېره کړې. د طالب له ډاره د تیارو په لکیو پسې سریښ شولې. طالب غله ته د شخصیت په نامه باندې بلنه ورکوي چې راشه افغانستان ته تر څو دا معضله حل شي. تا پرون د القاعدې په نامه باندې همدغه طالب واژه، همدغه طالب جاسوسي او کوردینات د کونن هماغه طالب دومره خواخوږی ده چې تا ته وایي په اروپا او په امریکا کې ناست دی چې راشه په افغانستان کې ژوند وکړه. غېږ یې درته خلاصه کړې ده، هغه د شهیدانو وینې یې درته معاف کړلې چې تا په ټانګونو پسې کشول.
نن قیصاري غوندې سړی راځي په افغانستان کې بېغمه ګرځي دا د طالب خلاصه غېږه ده که طالب د چا غلام او مزدور وای که طالب استخباراتو ته کار کولی که طالب د چا ایجنټ وای نن به په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهلی وای نن به د خاین د جاسوس د غلو د مردګاو په نامه باندې خلک زندانونو ته وړلی وای خو طالب وایي چې دا د جګړې په اور باندې اوبه اچوي دا جګړه بنده شي ما ته هم توصیه کوي بل ته هم توصیه کوي چې خپل دردونه وزغمئ د انتقام په نامه باندې بیا په افغان باندې توپک شپېلۍ مږدئ ته بیرته د همغه طالب له ښو اخلاقو نه د همغه د عمراو له عفو نه سوء استفاده کوي راجګېږي د طالب په وړاندې باندې چې له افغانستان له سرحداتو نه د پښه واوړي تبلیغات شروع کوي بیا هرګز موږ چاته دا اجازه نه ورکوو چې د موږ له میکرافون نه د موږ له سټیج نه د موږ له حکومت نه راجګ سي د طالب په وړاندې زهرجنه ژبه استعماله کړي پرون د امریکانو په ټولو وحشتونو جنایتونو باندې سترګې پټې کړې وې پرون د ورځې 1000 کسه د امریکانو د B-52 د بمبار لاندې وژل کېدل ته چیرته وې د تاسې له رحمي او د تا افغانیت او مسلمانیت چیرته و پرون د امریکانو ته ولې اشغالګر نه ویل پرون د دغه امریکانو د جرمونو او د ظلمونو په وړاندې نه دا چې ودرېدلې همکار او لابي یې شولې پرون د القاعدې د طالب تورست او پنجابي په نامه باندې زما بچي په یخ ژمي کې په شهادت رسول ټول زندانونه دې له دې ډک کړي چې دا پنجابیان دي دا القاعده ده دا تورستان دي دا د امریکا دپاره خطر ده نن بیرته هماغه طالب چې تا ته د ژوند کولو چانس درکړه ته پرېښودلې چې هر څه د یو آزاد افغان په صفت باندې بیرته په همغه طالب باندې راجګېږي په طالب باندې ګوته نیسې دې طالب کوم جرم جنایت کړی د پاس له راتلو د اقتدار نه طالب خو چې راغی د ورځې 1500 کسان وژل کېدل نن په ټول افغانستان کې څوک نر نه ده چې د چا په کور باندې لاړ شي څوک د دښمن په نامه باندې بې محکمې چاته شپېلۍ د ټوپک ونیسي غل جرات نشي کولی قطع طریق جرات نشي کولی د افغانستان ځکه او هوا د افغانانو په لاس کې ده دلته د افغانستان ټول وزیران الحمدلله په افغانستان کې ژوند کړی ده دلته انقلاب کړی ده دلته بچي همدغه ظالمانو ورته په شهادت رسولي دي لیکن راضي دي دې په خاطر چې افغانان هوسا ژوند لري اقتصادي پروژې کې خپل عسکر ته تنخواه نه ورکوي خو په کجکي کې د برېښنا ډیم جوړوي خپل عسکر ته ډوډۍ نه ورکوي تا ته سړکونه جوړوي خپل یتیم نهار پروت ده تا ته د لباسسازۍ کارونه کوي دا خو همدغه طالب د بل څوک نه ده دغه طالب ته تا پنجابی پردی ویلې ورشه نن د طالب د یتیمانو څه حال ده لیکن په میلیاردونو افغانۍ په اقتصادي پروژو باندې د دې په خاطر لګوي چې افغانانو ته د راتلونکي دپاره کار وکړي د افغانانو لاس چاته اوږد نه شي بیا هم ته په طالب باندې نیوکه کوې د بیان ازادي دی وګوره تر پرونه پورې د بیان ازادۍ په نامه باندې د ذبیح الله مجاهد په نامه د یو طالب چارواکي دا حق نه درلوده چې له کومې رسنۍ سره مرکه وکړي نن راځي ته همدغه رسنیو کې د طالب تر حاکمیت لاندې په طالب باندې تاخت و تاس کوي تهمتونه پرې باندې لګوي موږ به تر کله پورې تاسو ته غلي یو موږ خو پرون دا دعا کوله چې خدای ورځ راولې چې زما لاس زما د قاتل ګریوان ته ورسیږي نن چې هغه ورځ راغلې ستا ګریوان زما په لاس کې ده زه کور ته وړه در وړم غوړي در وړم د مریض پوښتنه دې کوم سړک درته جوړوم مونږ بخلی چې څومره جرمونه دې کړي دي اوس امارت په کوم جرم ملامت ده چې ته نړیوالو ته چغې وهې چې په دوی باندې ټویټر او فیسبوک بند که په دوی باندې نوره سوشل میډیا بند که زما نه به منبر څوک واخلي ما نه به جومات څوک واخلي زه خپل دعوت چلولی شم 1400 کاله مخکې فیسبوک نه و لیکن صحابه و د نړۍ ګوټ ګوټ ته اسلام ورسوه ته څه فکر کوې چې د طالبانو بریا په ټویټر او په فیسبوک باندې وه نه هېڅکله نه طالب بریا د هغه استشهادیانو موټر بمونه وو چې په خپلو سینو پورې بارود تړل د طالب بریا هغه بریا وه چې دلته د ټول د کور ټول غړي په شهادت ورسول زندان ته دې واچوله زندانه طالب ووته بیرته د تا په مقابل کې ودرېده د شهادت لوړ مقام ته مو رسېده زمونږ امیر خو هغه امیر ده چې خپل زوی په ځان پورې باروتو تړل مونږ خو د داسې چا امارت منو چې هغه په اروپا کې نه ده غټ شوی هغه دلته د ما تر څنګ زما د شهیدانو جنازې ته درېدلی ده زما تر څنګ زمونږ د مجاهدینو تر څنګ خپل د زړه ټوټه راجګ شو استشهادي عملیات یې وکړل خپل جګرګوشه خپل بچی بارود په ځان پورې وتړل زه فکر نه کوم چې امیر المؤمنین شیخ هیبت الله د خپل د بچي د غوښو کومه ټوکړه لیدلې
دغه زموږ مشران دي. یو څوک چې د هیواد د ازادۍ په خاطر خپل زوی قرباني ته ورکوي په شهادت رسیږي، هغه په افغانستان څنګه معامله وکړي؟ زه دا درته وایم چې د تیر حکومت ټولو چارواکو وزیرانو یو زوی ما ته راوښی چې کم از کم په ملي اردو کې کار لا کړی وي، سایمان صاحب او جنرال پاتې شوی وي، ځکه هلته مرګ د امرالله صالح زوی د انګلستان له نظامي پوهنتون نه فارغېږي، په انګلستان کې دنده ورته خوښوي، خو دلته د یو افغان پولیس او سرباز دپاره په افغانستان کې په هلمند کې جګړه ورته خوښوله. اسدالله خالد د دفاع وزیر کوم د کورنۍ غړی څوک نه شوي دي؟ د صالح او د دغه نورو رهبرانو د سیاف چې خلکو ته د جهاد فتوای ورکولې په مکه معظمه او مدینه منوره کې د وا معتصمات چغې وهلې تر څو دا خاین خپلو غلاو ته پیسې له عربو نه واخلي. هغه وخت سیاف چیرته و چې د وا معتصمات چغې وهلې چې د هلمندي خور په کوڅیو کې اشغالګرو لاس اچولی، د اردو د نظام عسکرو ته یې شهیدان ویلې او دا یو مقدسه دنده بلله د امریکانو غلامي. د سیاف څو زامن په اردو په امنیت کې ول. دغه شینواری چې د تیر محکمې رئیس و د ده څو زامن په د اردو په لیکو کې و چې دا وظیفه مقدسه بلله او د اردو عسکرو ته شهیدان ویل. زه چې په دې نظام افتخار کوم، د جنګ لومړۍ کرښې ته زه په خپله ځم، ما مې زوی ته دا تربیه ورکړې ده چې د اسلامي امارت نه ننګ او غیرت دا ستا له ناموس او ستا له مور نه دفاع ده، له اسلامي امارت نه دفاع د تا له ناموس او له خور نه دفاع ده. زه مې زوی ته داسې درس ورکوم. زه به دا ورته وایم چې د جګړې لومړۍ کرښې ته به د ټولو نه مخکې ځې. تاسو خو زامن په اروپا او په امریکا او په هندوستان کې د لوړو درسونو دپاره لېږل، تاسو خو خپل علاج په افغانستان کې نه کوو، په جرمني او په جاپان او په دوبۍ کې مو کوه. که چېرته تاسو د افغانستان پوهنتونونو ته ارزښت ورکړی وای نن به پوهنتونونو دغه حال نه و. د افغانستان روغتونونو ته مو ارزښت ورکړی وای، خپله مو علاج په دوبۍ او په لندن کې نه کولی، نن به موږ په افغانستان کې یو معیاري روغتون درلوده. حتی دغه ملت ته مو معیاري دوا نه شوه راوړلی، ګمرکونه مو په فساد اختول، دلته کارخانې له رکود سره تاسو مخ کړلې. زه هغه کسان پیژنم چې په افغانستان کې 10 میلیونه ډالر سرمایه ګزاري کړې ده، لیکن تاسو وایئ چې د هغوی کارخانې مو له پښو وغورځولې. زه له هغه ټولو تجارانو سره خبرې کړې دي. ما تاسو وایئ چې دا تجاران مو اختطافول، تاسو وایئ چې په صرافانو مو مځکه سره تبۍ ګرځولې. په افغانستان کې یو قیمتي موبایل چا نه شو ګرځولی، پیسې خو لا لرې خبره ده. نن ته راجګېږې په اسلامي امارت باندې تاخت و تاس کوې، موږ ته حکومتداري راښیې، موږ ته همه شموله حکومت راښیې. حکا همه شموله حکومت یعنې څه؟ غله او ډاکوان راولو، همدغه همه شموله حکومت ده. سیاسي چارې، دفاعي چارې، اقتصادي چارې ښه په چټکۍ سره روان دي. په دفاعي چارو کې د څوک نرشي زموږ په هیواد باندې د راشي. اقتصادي چارې مو الحمدلله بې د نړیوالو له مرستو نه ښه په مخ روان یو. سیاسي چارې مو ښه ګړندۍ روان دي. والله العظیم که په ټول تاریخ کې د افغانستان په وزارت خارجه کې داسې جبور وزیر او داسې جبور مرستیال پیدا شوی وي، تاسو یې ما ته راوښئ. سپنتا په خبره ښه پوهېده که امیر خان متقي او ستانکزی ښه پوهېږي. حنیف اتمر په خبره ښه پوهېده که امیر خان متقي او ستانکزی صاحب ښه پوهېږي. ملا برادر به په دې هېواد ډېر زړه خوږېږي که به د غني په خوږېږي او یا د محب او د فضلي د خدای روی وکئ. دلته کاشکې تېرو 20 کلونو کې تاسو کار کړی وای. د بهرنیو چارو وزارت کې صلاح الدین رباني چې ټکی پښتو یې نه ده زده، ادبیات یې لا نه دي لوستي، هغه د بهرنیو چارو وزیر و، هغه د افغانستان نمایندګي کوله چې د هغه په کور کې ما شراب ونیو، ما او قاري سعید. اوس هم په وزیر اکبر خان کې د دې زوی 400 بستریزه د عیاشۍ ځای ده. زرې د هر څوک چې راځي زه دا نن ورته ښیم. تاسو خو دلته وروره عیاشۍ ته کار کوو، سټیجونه مو جوړ کړي وو، ګډاوې به وي د دغه جهادي رهبرانو په مخ کې چینایي جینکۍ ونه ګډېدلې، ډمې ته م ستاره افغانو نه ویلې، ډمه مو د افغانستان سیاسي سفیره نه کړله.
نو تاسو اوس موږ ته حکومتداري مه راښئ. تاسو ترورستان موږ یو، زندانونه تاسو له افغانانو نه ډک کړي. ترورستان موږ یو، د افغانانو جزر تاسو یوسته. د ورځې 500 افغانان مو په شهادت رسول. نو دلته چې راځئ حقایق ووایئ. طالب په دې ملامته ده والا چې همه شموله حکومت. نو هغه همه شموله اوس د یوې ولسوالۍ 14 وزیرانو، دفاع وزیر، بهرنیو چارو وزیر، داخله وزیر، نومونه هم درته ټول اخیستلی شم، تعلیم تربیه وزیر، مخابراتو وزیر، د صحت وزیر، ټول د یوې ولسوالیو. د ولسمشر لومړی مرستیال، دویم مرستیال، پنځم مرستیال، 200 خو هغه سکرتران درلود. نو تاسو نن راځئ موږ ته انسانیت راښئ. تاسو خو په د ټولې ناټو سره په افغانستان کې امن رانوسته. علت باندې پرېږئ. تاسو ولې؟ تاسو له باګرام او پلچرخي نه د طالب سازۍ فابریکې جوړې کړې وې. هر افغان مو په دې جرم زندان ته وروړ چې امریکان یو 5 روپۍ درکړي. د دې په خاطر مو افغانان وژل. ورشئ د جنرال رازق دوسیې وګورئ چې امریکانو ته ځان، د دې په خاطر چې امریکانو ته ځان محبوب وښیي، افغانان راوستل د امریکانو تر مخې له تیغه تېرول. خپله امضا یې نه وزده. د قندهار غوندې پیاوړي ښار امنیه قمندان جنرال تادین چې تیز شمال به سو وروره ټینګېدلی به نه سو ورته، هغه د یو پیاوړي د احمدشاه ابدالي د ښار امنیه قمندانو د خدای په خاطر. تادین اوس دا ماسې پرېکې 10 تادینه مانه جوړېږي. دوغومره د شنګوري بچی یې راوستی و. زور ټول په غوږو کې و جنرال صاحب. غوږونه یې والا ډېر خطرناکه غوږونه. نو په الله مسپارم خبرې د کشرانه ډېرې شولې. باور په خدای وکړه چې دوی دا تریخ وغږېږي. ما ته بیا حقایق رایاد چې ګوره زه پرونی بچی نه یم چې پرون له موره پیدا شوی یم او نن چې ته راته څه وایې زه به یې در سره منم. زه د ټولو هغه د 1991 نه نیولې تر 1998 پورې، تر 1996 پورې د ټولو جنایتونو شاهد یم. زه د رقص مرده په خپلو سترګو مې لیدلی، تاسو به اورېدلي وي. میخ کوبیدن، دا ټول په والله لازم دا جنازې ما په خپله لیدلي دي. ما د طالب تیر نظام هم لیدلی ده، ما د تاسو نظام هم لیدلی، پاټک سالاري مې هم لیدلی وه چې له ګردیز نه به موټر را روان شو تر کابله پورې به 100 ځایه پاټکونو ترې نه پیسې اخیستلې. هغه ټول داسې دي ما ته لکه دا اوس چې ما ته رایاد دي. قسم په خدای که د ما هېرېږي. د خلکو له کورونه یې د تیران راویسته وای. موږ مجاهدین یو، موږ لرګي نه لرو. د کمونستانو ټول جنایتونه دغسې ما ته را په یاد دي لکه دا پرونې چې کړي. تیر 20 کاله د امریکانو اشغال، تجاوز، تیری. دلته هغه خلک چې ګیرې یو لږګیرې ورته وخریلې، هغه ټول ما په خپله په ژوندۍ بڼه لیدلی دي. تاسو ما مه غلطوئ، قربانم شم. طالبان د رحمت فرښتې دي. والله العظیم چې طالب نه وي که بیا موږ څوک په کور کې پرېږدي. قسم په خدای چې طالب نه وي که بیا که ما خپلې مور ته وویل چې مورې، که ما خپلې ښځې ته وویل چې یو ګیلاس اوبه راکړه. دا جنایتکاران داسې موږ ته ډک دي. دا د موږ نظام ده، په سر او په مال باندې ساتو. قسم په خدای چې ټول بچي مې د دې نظام په خاطر په 1 ساعت کې تر مخې حلال شي، والله کې افسوس وکړمه. خو که دا نظام له لاسه ووته، والله بالله موږ در بدره یو. خو څه به وشي، زما بچي به لاړ شي، زه به بې بچی وسمه. ملت خو به نه تباه کېږي، دا قوم خو به نه تباه کېږي، د رسول الله دین خو به بیا بې وارثه کېږي نه که نه. بیا خو به کلمه په سپي نه لیکل کېږي، بیا خو به عالم حافظ د زندان د تورو تنبو شاته نه لویږي. خیر ده زه د بې بچی سم، خو دا نظام د خدای له موږ نه اخلي. دا مشران د خدای د موږ له سره نه کموي. دغه طالب جان د فرښتې په شکل چې راغلی د خدای د دا د ما له سره نه کموي. که مشکلات وي دا به خدای حل کړي. 40 کاله جګړې نه راوتلی نظام ده، الله به هر څه حل کړي. طالب له اسمان نه ده راغلی، د دغه ملت له بطن نه راټوکېدلی ده. هر څه به خدای حل کړي. خو که زه همیش دا دعا کوم پروردګاره زما بچي واخله، زما میرمن واخله، خو دغه نظام ما اخله. دا نظام ته د ټول دنیا د موږ د کړېدلي ملت سترګې پاتې دي. دا نظام د همیش د 1 ساعت دپاره د پروردګار دغه نظام نه اخلي، که نه د موږ ژوندون بیا په څه معنه. د
هیڅ چې دلته د طالب نظام نه وي قسم په الله موږ ته د ژوند کولو حق نور نشته. څنګه ژوند به بیا موږ دلته تیرو؟ بیا به سکنجه وي، بیا به زندان وي، بیا به تعذیر وي، بیا به تروریست وي، بیا به پنجاپای وي. له همدغه پنجاب نه به دا خبیثان بیا راځي ما ته به پنجاپای وایي. موږ ته ګوره چې طالب نه یې موږ د ژوند کولو حق نه لرو. دا واورئ، په دغه غوږونه یې واورئ. والله بالله هغه چاته مو چې عفه کړې ده هماغه راپسې جګېږي. دوی په زړونو کې قصیدې راته پخوي، خو موږ به بیا وایو چې نه، دا زموږ ورونه دي، موږ له دوی سره ګډ ژوند کوو. که چېرته بیا خیانت وکړه الله پاک به بیا راته څملوي انشاءالله.